مې شو جولۍ کې د ګلاب غوندې، خور مې شو جولۍ کې د ګلاب غوندې، داسې مې ګمان په جانان چیرته و، زړه یې چې غوښتل په سره غرمه راغله، زړه یې چې غوښتل په سره غرمه راغله، مړه و که ژوندي رقیبان چیرته و، درد دې چې لوټله خزانه د مخ، ستا د تورو زلفو ماران چیرته و. ډیرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو هیله لرم چې روغ به یو، جوړ به یو او ژوند به مو له خوشحالیو سره سر وي. کتونکو نن له موږ سره یو داسې شخصیت چې هغه د چا تعارف محتاج نه ده. شکریه ادا کوم د محترم پروفیسر اسیر منګل صاحب چې زه دلته منګل کتاب کور ته د دوی ملاقات په غرض راغلی وم او له دو نه مې خواست وکړلی چې له موږ کتونکو سره د توراب نیوز له کتونکو سره تاسو مخامخ سو او هغوی ټیم راکړلی، کمپوزینګ یې کاوه، هغه یې پرېښلی او شکریه یې ادا کوم چې توراب نیوز ته یې ټیم راکړلی له تاسو سره مخامخ ته. که خپل پیدایش نیټه راته وښوو، کله پیدا سولو، په کوم جیچې مو پیدایش سلی ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول نصیر توراب صاحب ستاسو د توراب نیوز ټولو کارکوونکو ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته هم دا موقع راکړه چې زموږ د توراب نیوز کتونکو او اورېدونکو ته مخامخ کړم چې هغوی سره خپل احساسات او جذبات شریک کړم. نو زه په ټل کې ضلع هنګو یو تحصیل دی ټل، هغې کې زیږېدلی یم په کال 1955 کې 11 دسمبر، او د 10 سرټیفیکټ تر مخه زما تاریخ 10 اګست کال 1955 لیکلی شوی دی، او بیا زما د نیکه یو ډایري وه هغې کې ما نوم د زما تاریخ لیکلی شوی و 12 دسمبر کال 1955. خو ما ته مې مور وی چې ته د اتوار په ورځ پیدا یې، نو اتوار ورځ ما کلنډر کې چې وکړه نو هغې کې 11 دسمبر و. نو زه ځکه یم چې زما د 11 دسمبر نو په دې کال 1955 زه په ټل کې زیږېدلی یم. ابتدایي تعلیم ما همالته کړی دی او 10 پورې سبق ما ویلی ګورنمنټ های سکول ټل نه. کال 1972 کې هغه وخت کې کالجونه نه وو، په انګو کې هم کالج نه وو، هغه وخت کې انګو تحصیل و او کوهاټ ضلع وه. نو زمونږ شتمن ملګري به هغوی یا پېښور ته تلو یا کوهاټ ته، نو ما دومره وس نه و چې خپل تعلیم مې جاري ساتلی وی. بیا ما ته خدای موقع راکړه، بیا پرایویټ توګه 12 14 14 نو ما بیا سبق ویلو او بیا مختلفې نوکاریانې ما کې انفارمیشن کې زه د مجله وایو اباسین میاشتنۍ د هغې معاون مدیر وم. هغې نه پس بیا کمیشن په درو رالم، لیکچرر شوم په ګورنمنټ ډګري کالج تنګي کې، هلته نه ما شروع وکړه. بیا پېښور کې هم 4 کاله تېر کړو، اخري 14 کاله هم په نوخار پوسټ ګریجویټ کالج کې تېر کړو او هغلته نه ریټایر شوم. مننه. څرنګه تاسو چې د زده کړو خبره وکړله، د ادب په دنیا چې د تاسو لوی خدمات دي چې له چا نه پټ نه دي، تر اوسه پورې مو څومره شاعري مجموعې چاپ شوي دي تاسو؟ تر اوسه پورې زما 20 کتابونه چاپ دي، 4 شعري مجموعې دي، عشما، ګنګوسا، مماڼه او د یوړنګ کلي تصویرې، دا شعري مجموعې دي. نور کار ما په نثر کې کړی، لکه دا پښتو افسانې سل کلن بهیر، دا یو تحقیقي کتاب دی. سهیلي رنګونه چې زمونږ د خپلې علاقې د ضلع د جنوبي زمونږ د کومه سهیلي پښتونخوا چې ده زمونږ د لکه مروت شو، بنو شو، دا یعنې دا کوتل غاښې نه اخوا دا شاعران ما راټول کړي. سهیلي رنګونه هغې کې تذکره ده او قرمې په غاړه افسانې دي،
دا ما لیکلي ترله ناول دی او کوژدن یو ډرامه ده. لومبی کتاب زما د ډرامې په کال 1982 کې چاپ. څلور کتابونه ما په اردو کې لیکلي. ما په اردو کې یو کالم لیکلو کیا سیری کیا رهایی هغه هم اوس لګیا دی چاپ کېږي. هغه کالمونه پشتو افسانه کې 100 سال، فسانه کوهسار، نو دا د پښتو افسانو ترجمه ده. کوهساروں کے یہ لوگ دا د طاهر افریدي یو کاڼو کې رګونه یو ناول دی، د هغه اردو ترجمه ده. سګبان دا د فاروق سرور یو ناول دی، سګوان چې هغه د پښتو یو لومبی علامتي ناول دی، د هغې ترجمه ده. نو دا ترجمې څلور کتابونه زما په اردو کې دي. مختلف کلمونه به ما لیکلي په اخبار کې، کیا سیدی کیا رهایی په نامې باندې. د کتابونو ذکر تاسو وکړلی، تاسو یوه شرحه د عبدالرحمن بابا باندې چې کومه لیکلې ده، که موږ سوچ وکړو د عبدالرحمن بابا په شاعري باندې نور هم داسې کتابونه ډېر شته دي، دا دومره لوی کار مو څرنګه مو اراده پیدا سرله او کله مو شروع کړلی او سر ته کله ورسېده؟ دا زه به وایم چې زما والد صاحب عالم دین و. هغه به په دې درس نظامي د دارالعلومونو کې منطق سبق طالبانو ته ښوول. نو هغه په خپله مین و په رحمان بابا. نو د هغه په وراثت کې ماته دا مینه میلاو شوله. هغه به د رحمان بابا شعرونه ویل او ما به ورسره یو عقیدت یو مینه پیدا کېده. بیا چې کله زه مطلب دا چې په ښه او بده پوه شوم، د انفارمیشن ته رالم، نو د رحمان بابا سي هغه دیوان د تقدس په هغه، نو بیا چې کله استاد شوم نو ما ویل دا طالب علمانو ته که دا په اسانه طریقه شرح وشي نو دا به فایدهمنه وي. نو ما لکه ډېر تفصیلي شرح نه ډېره مختصر هم کړې. د هغه پیغام چې خپلو لوستونکو ته هغه چې کوم پیغام ورکوي نو هغه پیغام ما راښکاره کړی دی. یو کوشش هم کړی 10-20 کاله په دې باندې تیر دي چې ما دا کتاب مکمل کړلو او چاپ هم کو. هغه دا خو چې لوستونکو خوښ هم کو. دا 2-3 ځله چاپ شو، لګیا دی اوس هم چاپ کېږي. نو بس دا ما یو خواري کړې وه، نو زه دا محسوسوم چې هغه خواري ځای ونیو. د مروتو شاعري ته چې تاسو په کوم نظر سره ګورو؟ یو د درد صاحب او د مجذوب صاحب د دور نه بعد دا موږ موجوده، چونکې تاسو د موږ د مروتو عمر دراز صاحب په واسطې باندې د موږ مروتو ډېرو شاعرانو شاعري تاسو په منګل کتاب کور نه چاپ سرله. د مروتو شاعري ته تاسو په کوم نظر سره ګورو او دا به له پېښور او له کوټې شاعري سره به د دې موازنه تاسو څرنګه کو په کوم نظر باندې ورته ګورو؟ لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې عبدالرحیم مجذوب صاحب و پروفیسر رحمت الله درد، دا به موږ وبځو بدي چې دا اوس د مروتو شاعران نه دي، دا ډېر مخکې تللي دي. دا درد صاحب غزل او د مجذوب نظم دې ثاني نشته. او واقعي چې دا دواړه لوی ادارې دي، یو د غزل نماینده شاعر دی او بل د نظم نماینده شاعر دی. دې کې دویمه خبره نشي کېدلی. ټولو پښتنو که هغه لر دی که بر دی که دلته دي که هلته دي، هر ځای کې چې دي هغوی د مجذوب صاحب او د درد صاحب ډېر احترام لري. د دې نه علاوه چې تا کمې خبرې وکړې، عمر دراز مروت زما ډېر اشنا او ډېر ما سره پاتې شوی، ډېر سفرونه مونږ په ځای کړي دي. یا د سرکې کمال چې ما څومره اورېدلی، نو زه به دا وایم چې دا سرکې کمال دا د مروتو خاطره پرېږدی دی. د ده په شاعرۍ کې ډېر درد دی، سوز دی، ګداز دی. ځکه ما ته چا وی، یو کس راته وویل چې دا 14 ځل د ده کتاب چاپ کېږي، وی د ده کتاب کې خو ما ته څه ښکاره نه شو. ما ورته ویم تا ته به څه نوي ښکاره شوي، خو چې دا د 14 یا 14 ځل چې دی چاپ کېږي او دا دومره خلک د دې کتاب اخلي، په دې کې څه شته، دا بې د څه نه دی. نو دا هغه کې په خپله هغه یو روماني شاعر دی، ولسي شاعر دی
او د ولس درد چې هغه په کومه طریقه د عشق او حسن کومه انځورګري چې هغه په کومه ساده طریقه کوي د مروتو د مزاج مطابق یې کوي نو هغه نه یوازې مروت خوښوي بلکې ټول پښتانه یې خوښوي د کتاب دلته په پېښور کې هم ډېر خرڅېږي ما ته اندازه د دې مارکیټ لګي چې د سرکې کمال چې د قلبي وارداتو په کومه فنکارانه توګه عکاسي کړې ده د هغې مخه نشته او بیا عمر دراز مروت چې دی عمر دراز مروت زه دا وایم چې که څوک د مروتو اصلي مخ کتل غواړي نو هغه به د عمر دراز مروت شاعري ګوري په هغې کې چې د هغه د مروتو کومه خوږه لهجه ده دا یو ځان له بحث دی او یو ځان له خوږلت دی چې د عمر دراز مروت په هغه کې په شاعرۍ کې موږ محسوسوو نو دغسې بیا چې موږ راشو بهلول مروت دا بیا د مروتو شاعرۍ یو بل رنګ دی او داسې رنګ دی چې بلکې ټول په پښتو شعر و ادب حاوي دی ما عبدالرحیم مجذوب صاحب دا خبره کړې ده چې ما وی چې د حمزه نه پس تصوف ختم شو چې کلم دا بهلول مروت هغه غم په سریزه کې دی لیکي بیا هغه کتاب چې ما وکتو نو ما وی چې دا خو شکر دی تصوف په پښتنو کې ختم نه دی تصوف شته او یقینا چې دا بهلول مروت صاحب چې کوم تصوف کومه شاعري کړې ده هغه په نن وخت کې د هغې مثال ما ته په نظر نه راځي چې هغه کم د تصوف کم نزاکتونه چړلي دي تاسو د دې د کتابونو نومونه وګورئ چې غم درد دا چې پړه کې نه وي نو عشق نه کېږي دا د عشق دپاره لازمي توکي دي چې یو سړي سره به غم وي دا د صوفي ړومبی دغه دی قدم دی چې هغه په زړه کې غم پیدا شي درد پیدا شي چې زه څه له پیدا شوی یم دا جهان څه له پیدا دی دا جهان دې څه دپاره او زه څه دپاره دا یو سوچ پیدا شي او بیا هغه خبره عالم ارواح ته لاړه شي او بیا هلته د عشق په چپو شي او بیا چې کله د غم شدت شي نو بیا د زغم خبرې راشي نو دی بیا هغه غم برداشت کوي خو هغه غم دومره حاوي وي دومره دروند وي چې هغه برداشت کېږي نه هغه زغملی کېږي نه نو بیا په آخر کې نم شروع شي ژړا شروع شي ژاړي او ژړا اوښکې دا په عشق کې څومره لویې قیمتي دي یعنی چې مطلب دا دی چې هغه څوک چې د الله تعالی دپاره وژړي هغه باندې د دوزخ اور حرام دی نو دا نم او تاسو په خپله وګورئ غم زغم او نم نو بیا د هغه سمندر دی د بهلول مروت صاحب شاعري سمندر د سمندر په مثال دی او بیا چې دا اوس کوم کتاب یې راغی نم او په هغه کې د په تصوف کومه سریزه لیکلې ده او کوم نزاکتونه یې چړلي دي نو یقینا دا ډېر لوی کار دی او یو منفرد کار دی تاسو جی د بهلول مروت صاحب ذکر وکړلی موږ په مروتو چې د الله فضل لوی نور خلک سته دي جی تاسو له ګل محمد منصور صاحب سره په یوې مرکې چې یوه لویه خبره چې موږ په نظر چې لویه ده او موږ دپاره د فخر قابله هم ده مروتو دپاره خصوصا بیا جنوبي اضلاعو دپاره عموما تاسو دا خبره کړې وه چې د عبدالرحمن بابا د نبات چې د چا په شاعري باندې زه به هغه خپلو الفاظ چې دا ورته ووایم چې د تاسو تنده په ماتېږي هغه د بهلول مروت شاعري ده ډېره لویه خبره ده د دې لویې خبرې د ولې جواب به تاسو څه کوو دا خبره چې ما کړې وه که نه هغې کې ما د عبدالرحیم مجذوب صاحب د دې خبرې په تناظر کې کړې وه هغه دا خبره وه چې د حمزه بابا نه پس لکه حمزه بابا خو ډېر لوی شاعر دی د تصوفا کې دغه نه کېږي په دې چې هغه د دې شلمې صدۍ هغه سرخیل دی هغې کې خو نو هغه نه پس نو مطلب دا دی چې د مجذوب صاحب دا خیال و چې دا خو تصوف ختم شو خو هغې نه پس بیا د بهلول مروت یقینا چې بهلول مروت شاعري کې دویمه خبره نه کېږي خو چې د حمزه بابا نه پس نو دا
زه دا دعوا نه کوم دا به وخت دا دعوا کوي. زه په منځ کې کټ کما له بهلول مروت سره چې کومه مرکه کړې ده هغه هم دا اعتراف کړی ده چې چونکې د تصوف د دنیا حمزه بابا یو هغه نام و چې د هغه ثاني نه ولله. بهلول مروت هم دا وایي چې زه د حمزه بابا او د عبدالرحمن بابا په لار باندې روان یم. تاسو چې د بهلول صاحب خبره وکړه د موږ د مروتو شاعري خبره مو وکړله د موږ په مروتو چې زه به ډېر په معذرت سره دا خبره وکړم چې دا به آیا د موږ کم نظر ووایو لا به موږ ورته احساس کمتري به ورته ووایو یا به حقیقت چې دا خبره وي چې موږ دا محسوس کوو مروت خصوصا جنوبي اضلاع چې موږ د ادب استحصال کیږي د موږ چې کوم شاعران دي علیل صاحب دا افګار بخاري صاحب دا دغسې مجذوب صاحب هغه قدر موږ ته را نه کړلی اصلا چې کوم په کار وړلی آیا دا ګیله د موږ په جای ده او که بې جایه به وي؟ اول خو به زه دا ووایم بیا وروستو دې خبره چې دا یو بل نه دغه تاثرلي لکه عبدالرحمن بابا شاعري که ته وګورې که نه نو د دې بنیاد روحانیان دي مرزا خان انصاري دولت لواڼی دا هغه ارزاني خیش کې دا هغې نه دی متاثره دی هغه پیغام رحمان به هغه ګران تصوف خو ډېر ګران مضمون دی دا آسان کو بیا چې کله حمزه بابا ته راغلو هغه نور آسان کړلو. حمزه بابا کمال دا دی چې هغه د فارسي هغه ترکیبونه اصطلاحات استعارې هغه ټول پښتانه کو. نو دغسې اوس د بهلول مروت دغه دی انشاءالله دی خو لا ژوندی دی الله تعالی دی ډېر عمر ورله ورکړي چې دی به یو مقام ته رسېدلی دی او دا د ده دا ځغل لا جاري دی. او بل تاسو چې کوم خبرې وکړې د لیل صاحب نادر خان لیل چې دی د هغه بیا بیل رنګ دی هغه هم ډېر اوچت شاعر دی ډېر لوی شاعر دی. نو دا کومه ګیله تاسو که چېرې مونږ ته څوک توجه نه راکوي دا خبره به زه داسې وکړم چې نن سبا خو هغه دور د ګیلو ختم دی. لکه پخوا به مونږ دا وایو چې په پېښور کې یو ټلویزیون دی یا ریډیو دی که نه نو هغه مونږ ته مقر نه راکوي یا دلته 20 منټه وخت دی. اوس خو سوشل میډیا دومره لویه ترقي کړې چې د مروتو نه کم شی خپرېږي هغه زه وایم چې پېښور کې هم نه کېږي. نو دا ګیله به انشاءالله اوس نه کېږي. او بل دا چې دا اوس تاسو د ځوانانو کار دی چې علیل صاحب خلکو ته ښکاره کوي دغه کتاب کرشمه چې هغه کم کتاب لیکلی هغه کم غزل لیکي یقینا چې هغه اوس درد صاحب هغه نه متاثره دی هغه د هغه تعریف کوي. نو یا دا نور ملګري دي سلیم قرار چې دی که نه ډېر دي نو ما نه یو نوم رانه هیر شي نو هغه به رانه ګیله نه کوي. نو مطلب دا دی چې اوس هغه د ګیلو وختونه تللي دي اوس د کار وخت دی نو په کار دی چې موږ کار وکړو. کتونکو منګل صاحب ډېره مننه کوو. کتونکو سره بظاهره خبره ده چې د شاعر له خولې نه بیا کتونکي د شعر په تمه باندې نو له موږ کتونکو سره خپل یو دوه غزل شریکو تاسو. زه به یو دوه غزل هم دلته شریکوم. یو غزل به درته ووایم یو به د هغه مروت صاحب باندې ما مرثیه لیکلي ده هغه به وی دا ما نه څه جوړ دي دا چا دا زه خو داسې نه وم دا ما نه څه جوړ دي دا چا دا زه خو داسې نه وم هره بلا راځي په ما دا زه خو داسې نه وم سترګې دې نه اوړې دې ما نه چې دا څه و ما کې سترګې دې چې دا څه و ما کې سترګې بدلې کې چې تا دا زه خو داسې نه وم او ما به هر چا پورې خندل چې دا دنیا څه کوي پورې خندل چې دا دنیا څه کوي نن زه خندایم د هر چا دا زه خو داسې نه وم او اوښکې که جونې تویوي دا د ظلمو کار نه دی اوښکې خو جونې تویوي دا د ظلمو کار نه دی شوم ډک محفل کې په جړا دا زه خو داسې نه وم او منګله کوز چې شوې د غره نه بیا راونختې منګله کوز چې شوې د غره نه بیا راونختې
زه دې چې پرېښی یم تنها دا زه خو داسې نه وم نو اوس دا عمردراز مروت ما سره ډېر نږدې پاتې و نو د هغه مرګ مونږ ته ډېر درد را رسولی دی او هغه یو خلا ده صرف د مروتو په ادب کې نه بلکې ټول پښتو ادب کې نو هغې باندې ما یو مرثیه لیکلې ده مروته زما یاره تش ولې په قلار یاران دې پرېښول ناکلاره مروته زما یاره ای چرته شوې روان ای د غزل ستره فنکاره مروته زما یاره او نامه عمر دراز و هم د قد بلا دراز و چې دې کې به څه راز و خو عمر دې دراز نه و هم سوز و هم ګداز و چې دې کې به څه راز و او یاران د نن هم څاري د لغمان د راتلو لاره مروته زما یاره نه ته په دیدن موړ وې نه د خوا کې معشوقه وه چې دغه څه کیسه وه ستا کور کې تنهایي وه د بېلتون پوره قبضه وه چې دغه څه کیسه وه او یو راز وې معمه وې له شهرته وې بیزاره مروته زما یاره او ستا کار او زیار چې ګوري د هر چا تازه ایمان شي مخلوق درته حیران شي ستا هر سوي غزل کې راښکاره چې ستا جانان شي مخلوق درته حیران شي لهجه دې د مروتو خوندوره د بېسیاره مروته زما یاره سفیر ته د رڼا وې په تیارو کې د سفر و منګل دې هم سفر و اسیر ستا د محفل و خو له رنځ دې بېخبر و منګل دې هم سفر و په توره شپه روان شوې د رڼا سپینه میناره مروته زما یاره تش ولې په قلار یاران دې پرېښول ناقلاره مروته زما یاره ای چرته شوې روان ای د غزل ستره فنکاره مروته زما یاره ډیره مننه او کتونکو په دې وخت د موږ پروګرام ټیم سر ته رسي یو ویری بیا د خپل مشر شکریه ادا کوم د تاسو ورور نصیر تراب له تاسو غواړم اجازه د خدای پامان